څلوېښت ورځې وروسته جنایت کوونکی د خیانت جزا څه شی ده نظمه؟ مرګ دی ښاغلیه. نو ویلو ته اړتیا نشته ناظم جانه. ښاغلیه یو بل وارم راکوي. د بل وار د غوښتلو لپاره ته باید بل چا ته ورغلی وی ناظم جانه. بیرته باید ما ته نه وی راغلی.
ښاغلیه تلو ته تیار یئ؟ هو تلو ته تیار یم. ښاغلیه اوس رسېږو. ونه خوځېږي. لاسونه دې شاته که درکه بالا تاسو د هغه کارو له امله چې کړي مو دي او د هغه مرګوني بریدونو له امله چې ادا کېږي تاسو ترسره کړي دي او دا چې تاسو په ترهګریزو بریدونو کې لاس لرئ څه ویل غواړئ؟ لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو تور دی. محکمه په دې اړه هیڅ کوم سند او ثبوت نه لري ښاغلیه. په هغه ځایونو کې چې ما دنده ترسره کړې او چیرته چې ما خدمت کړی ټول پوهېږي چې موږ څومره سختۍ ګاللې او څومره خاینین مو نیولي.
او په دې اړه هیڅوک دا حق نه لري چې زما خدمتونه هیڅ وګڼي. زه دا هیڅ نه منم. په کومه ځایونو کې چې تاسو خدمت کړی په هغه ځایونو کې ډېرې دوسیې دي چې ناڅرګندې پاتې دي. نو تاسو غواړئ چې ما په دې اړه تورن کوي، خو تاسو په دې پوهیږئ چې دا کارونه چا کړي رئیس صاحب؟ هلته په هغو سیمو کې اوس دولت شته، همداسې نه ده څنګه؟ نه ورزشي څېړنې دي پکې؟ ما خو د چا لاسونه او خپې نه دي تړلي ښاغلي. ورزشي او کوم جنایت چې شوی هغه دې وڅېړي. تاسو داسې سیمه یاده کړه چې هلته ترهګر سازمانونه رامنځته کېږي ښاغلیه. د مخدره توکو کاروبار هلته روان دی. ټول په دې جنایت کې لاس لري او یو له بل سره شریکان دي. په نیمه شپه کې ډزې او دې ته پام نه کوي چې خلک خپله خوشحالي لمانځي، ښایي بل وژل شي. ما په استانبول انقره کې همدا دندې ترسره کړې دي او د ترهګرو لوی کسان مې دلته په همدې ښار کې لیدلي ښاغلیه. لیدلي مې دي چې ترهګران یو ځای شوي او له منځه تلل مې ورته لیدلي. هغوی تاسو له منځه وړي؟ محترم رئیس صاحبه، ما د دې دولت د پایښت لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او د دولت له سیاست نه د باندې مې هیڅ خلاف کار نه دی کړی ښاغلیه، او نه مې د قانون په ضد کار کړی. تاسو د استخباراتي سازمانونو او ترهګریزو سره معاملې درلودې او ویل شوي دي چې بهرنیو هیوادو ته کارونه کوئ. اسکندره، ستاسو مطلب له بهرنیو نه څوک دی ښاغلیه؟ ګلادیو ناتوما ترکیې ته نه ده راوستې ښاغلیه، او ګلادیو ته ما لاره نه ده جوړه کړې چې دې هیواد ته راشي. اورورا غوښتل مې چې زه د لعنتي ووژنم. زه خپل اسکندر وژنم. ما پرېږدی چې زه هغه ووژنم او یا په زندان کې مې واچوئ. وخت مې ډېر مه نیسئ. ته له چا نامه راخلې؟ امر دې وویل. فکر کوې چې وبه یې وایم؟ عامر صاحب، غواړم در سره خبرې وکړم. آلپرا لاس وانه مه کوه، پرېږده چې دوی ما زنداني کړي. ستاسو محکمه ولې نن بې پایلې پاتې شوه؟ زه هیڅ بیړه نه لرم چې محکمه دې زر وشلورې. دا رښتیا ده چې تاسو د پولاد علمدار کور ته اور ورته کړی به؟ مړو ته د خدای نه بخښنه، او څوک چې پاتې دي صبري جمیل ورته غواړم. ستړی مه شې ښاغلیه. ژوندی اوسې زویه. ژوندی اوسې. کاظمه موټر راوله. ما ماتي څه مداخله مه کوه. قانون تا به ژوندی پرې نه دی. پاته یې سالپره، ما خو درته نه وویلي چې ما خلاص که. ولې زما په خبره ځان نه پوه کوې؟ که د اسکندر یو ویښته ته هم ضرر ورسېږي، زموږ ټولې هڅې به له خاورو سره خاورې شي. زه هېڅ په کیسه کې نه یم. ته زما غوسه پرېږده، ورشه پولاد پیدا که. که ژوندی پاتې نه شو نو مړی خو یې پیدا که چې خښې کو الپیره. په دې خو به پوه شوی وې چې هغه چېرته دی الپیره. هله زر کوه. زر ده کاظمه چې اسکندر رانه خلاص نشي.
هزار باش امبولانس تیار دی تیار دی ښاغلی. هغه کسان دې ژوندي وي چې په لاره کې موږ یوازې پرې نه ښودو ومې غوښتل چې ادبنی وکړم. کاسبه تا امبولانس تعقیب کا وګورم چې دننه پکې څوک دی. تیز کا نورم تیز کا. آفرین. آفرین کازوا. قایته که چې وینې سو کازوا. دلته راشه مقا. خوشحاله اوسې ګرانه. دا رښتیا ده چې تاسو د پولاد علمدار کور ته ور ورته کړی وه؟ مړه ته د خدای نه بخښنه او پاته ته صبر جمیل غواړم. Sardılar
را بګرځوه چې خو یې ګورم که نه ته څنګه یې پوله جانه دلته خو له تا نه سمه میلمه پالنه کیږي دوی څه کوي ما پولا ته وویل چې ترکیې ته به ور ورته کړم خو هغه هېڅ ونه منله وبه ګورم چې په دې حالت کې هغه څه کولی شي کوم اور چې سکندر لګوي کوچنی نه ده توبه خدای ما سره شوي یو له کړکیو نه لرې شئ زر کوئ راځئ حکمته کمپله راوړه چې د لوګي مخه ونیسو مورې ارامه اوسه هیله کوه ای خدایا زموږ د دې مصیبت نه خلاص که حکمته منډه که د اور مخه ونیسه زر کوئ مه پرېږدئ چې لوګی دننه راشي هله زر کوه زر دا کار وکړ وایم زر کوئ هله ای خدایا ته موږ د دې مصیبت نه وژغوره مور جانې ارامه اوسه هېڅ خبره هم نه ده ای خدایا هله حکمته زر کوه غلی شه زویه غلی شه ګرانه ګرانه زما ګرانه زویه زما خوږ زویه ته وېرېدلی وې ته ډېر په زحمت شوې مېرمنې دارو دې شه وګوره چې نیکه دې درته څه راوړي دي ګرانه حکمت چېرته دی هغه د ګنول سره دی وضع یې اوس ښه ده نه رانه دلته مال چپا غلی شه زویه ارامه اوسه زویه ارامه اوسه
ګنور ګنور پلاره مور ته مې پام کوه ګنور نصیفې ګنور په اوښ راشه ګنور په تا هله زر راشئ اوښ راشه زر راشه هله پورته شه شمه ده وروره هله زر کوئ هله زر کوه هله زر پورته شه راکه زویه هله زر کوه زویه راکه ونیسه مور جانه هله نو حضر که عمر آبا عمر آبا تاسې لاړ شئ زه له پولاد ورور سره یو ځای درځم هله راځه چې ځو هله راځه راځه زویه مه ژاړه راځه هله حکمته زر کوه هله زر کوه وروره زر که وروره بیړه وکړه بیړه وکړه وروره د خدای لپاره دروازه خلاصه کړئ دفاعي ته تلیفون وکړئ تلیفون وکړئ دننه راشئ موږ ورته تلیفون کوو هله له دې ځایه لاړ شئ له دې ځایه زر لاړ شئ هله مرسته وکړه حکمت ورور زر کوه دا تاسو څه کوئ په یاد دې چې ما تا ته څه ویلي وه هیڅ مې په یاد نه دي واز به زه درته ښه در په یاد کړم پوله جانه عمر خوړلو تا ته یو کتاب درکړی و په یوه پټ ځای کې همداسې نه ده سور کتاب ښایي هو سور کتاب ښیم هغه دې چېرته لوستی و په یو پټ ځای کې مې لوستی ښه خو چېرته هیڅ نه پوهېږم خیر ده پروا نه کوي هغه ځای به موږ در په یاد کړو ته یوازې د هغه کتاب ځینې خبرې راته ووایه د ملي امنیت په اړه سیاسي اهداف د کورنۍ دښمنان او د ترکیې بهرني دښمنان او له هغوی سره جګړه او د هېواد ستراتیژیکي سیمې او همداسې نورې خبرې مې وې پکې په دې خو زه خپله هم پوهېږم ته یوازې دا وایي چې څوک دې دی اړیکې سره ټینګوي هغه څوک دی یعنې دا چې د دې عمر خوړلو نومونه باید موږ ته وایي پولاد جانه د هغوی نومونه خو لیکل شوي به که نه هو لیکل شوي وه د چا نومونه وه ها
هیڅ مې په یاد نه دي. بازنو پولا جانه نورې باید در په یاد کې. زه ډېر وخت نه لرم چې تا ته کښېنم. هیڅ مې په یاد نه دي که نه. پاسئ کمقلانو پاسئ. هسې خوشې ورځپاڼې اخلئ او هره ورځ یې لولئ، بیا وایي چې موږ کمقل نه یو. لاله هغه کس دې بیا پیدا که؟ نه چاته نه، هم سازمان او هم پولیس ټولې په موږ پسې دي. لاله نه پوهېږم چې خپله تذکره بدله کړم او که خپله څېره بدله کړم. څه دې وویل؟ ستا د څېرې بدلول خو اسانه دي. یلدره دلته راشه، یو ځل چتن ته وګوره چې څېره یې بدله شي. د څېرې بدلول اسانه دي، خو ستا د کم عقلۍ علاج به څنګه وکړو؟ ها په تاسو دواړه دې لعنت وي. ټوله سیمه غوږه کله بند کړې ده، تسلیم شوئ. لاله باید څه وکړو؟ څه وکړو چاته نه، ورسره جنګېږو. لاله یعنې ورسره جنګ کوو؟ ته نه ګورې چې زه څه کوم چاته نه؟ لاله ته نه ګورې که څنګه؟ د ډېرو کسانو له خوا ما سره شوي یو، څنګه کولی شو چې ورسره وجنګېږو؟ یوازینۍ لاره مقابله ده. غواړې چې تسلیم شو، خپل ژوند په خپل لاس ختم کړو که څنګه کمقله؟ باید د اتلانو په څېر وجنګېږو. سمه ده لاله، خو دا بېچاره خلک مونږ خپل پاتې هېواد چا ته پرېږدو که لاړ شو جنګ ورسره وکړو؟ ووایه لاله، زما ژوند خو مهم نه دی، خو که ته خدای ما کړه ووژل شي بیا به بېوزله خلک څه وکړي؟ لږ ډېر نور وخت نه لرئ، دا وروستی اختر ده چې د کوم یاره زده کوئ، ځان مو تسلیم کړئ. ته م رښتیا ووایه چاته نه، زما د انسان دوستۍ په دې احساس دی لعنت وي لعنت. اول ته تسلیمېږې او که زه تسلیم شم لاله؟ نه زه نه تسلیمېږم چاته نه، یوازې خپله وسله په ځمکه ږدم. ته دې وسله په ځمکه کېږده، خپل لاسونه دې پورته که. داسې کوې وکمقله، کله چې د باندې لاړې بیا یې پورته که. خپلې جامې دې وباسه او ورته یې وښیه که نه نو در باندې ډزې به وکړي چاته نه. او ورته ووایه چې د امنیت مدیر را وغواړي، ورته ووایه چې زما رئیس یوازې د امنیت مدیر ته تسلیمي کړي. پوه شوې او که نه چتو؟ موږ تسلیمېږو، وسله نه لرو، نو ډزې مه کوئ. نو زر کوه، په ګونډو وشله زر کوه. دننه څوک دی؟ ها یوازې مې رئیس دننه دی، د تسلیمېدو لپاره ستاسې امر ته په تمه دی. کمقله ما خو درته امر نه وویلي، مدیر. زر کوه، په ګونډو شه. زه وسله نه لرم، بخښنه غواړم، زه د بټوټو تکلیف لرم، نشم څملاستی. ورشئ. لاسونه دې شاته که، درته وایم زر کوه. لاسونه دې شاته که، سمله لږ په کراره کمقله، ته څه کوې په کراره؟ خبرې مه کوه، لاوده بیا کړه. وایم په کراره. ښانو داسې ښکاري چې تا په خپلو ګناهونو باندې اعتراف کړی. اما داسې څه کړي دي چې اعتراف وکړم. تا ډېر کارونه کړي دي. نه که نه، تو خو مې کوم خپل نه یې چې هره اونۍ مې لیدو ته راشې، او که چېرې راشې زه خو دې مخ ته هم نه ګورم.
د دولت د دښمنانو سره یو ځای نه شئ. ښه نو که ته غواړې چې خبرې پیل کړم نو زما لاسونه خلاص کا چې بیا خبرې در سره وکړم او که غواړئ چې یوازې تاسو خبرې وکئ نو زه څه نه وایم پوه شوئ تاسو یوازې چاته نه غولولی شئ. یو څو خبرې دې زده کړي دي چې موږ سره ظلم کوئ حق مو خورئ په همدې خبرو سره مو خلک غولوئ یوازې ستا حق خوړل شوی. ښه نو سمه ده وروره ستا حق هم خوړل شوی دی زه رښتیا وایم او که نه نو بیا څه وکړو غره ته وخېجو هر ځلي غره ته د پورته کېدو خبره کوې هېڅ نه پوهېږې چې څه ووایې. هغوی چې خوارانه دي ټول مسکو ته ځي او هغه څوک چې خوار نه دي غره ته ځي. لاله زه قسم خورم که یې پرېښودلم نو همدا اوس مسکو ته حرکت کوم. زما ورته پام دی چاته نه